الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 26 آیت ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ژباړه: بېشکه الله تعالی حیا نه کوي، یعنی نه شرمېږي د دې خبرې نه چې بیان کړي یو مثال له مثالونو څخه په میاسې سره یا چې پورته وي ترې. تفسیر: کفارو وویل چې مونږ په بل دلیل سره د دې خبرې شهادت وړاندې کوو چې دا د الله تعالی کلام نه بلکې د بنده وینا ده، او هغه دا دی چې یو لوی عظیم الشان سړی تل په خپلو خبرو اترو کې د ذلیلو او حقیرو شیانو له یادولو ځنې ځان ساتي او له سره ژبه نه پرېښوږوي. نو حق تعالی چې له ټولو لویانو ځنې اعلی، اعظم او اکبر دی، څرنګه په خپل پاک کلام کې د میاسې یا له هغه ځینې د کومې لویې خوځندي یعنی حشرات الارض لکه مچ او جولاګۍ مثال بیانوي، ځکه چې له مثال نه د ممثله توضیح او تفسیر مطلوب دی او په هغه کې د حقارت او عظمت څه خبره او مباحثه نه وي، او دا مطلب به هلته حاصلیږي چې د مثال او د ممثله په منځ کې پوره مطابقت وي. که ممثله حقیر وي نو ښایي چې د هغه مثال هم حقیر وي، که نه هغه تمثیل بیکاره ګڼل کیږي. د فما فوقها معنا داسې هم کیدی شي چې له میاسې ځینې په حقارت او صغارت کې زیات وي، لکه چې په ځینو احادیثو کې د دنیا مثال په شان د میاسې د وزر یاد کړ شوی دی. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. ژباړه: پس هر هغه کسان چې مؤمنان دي پس پوهیږي، یعنی په یقین سره چې بېشکه دا مثال حق دی له ربه د دوی څخه، او هر هغه کسان چې کافران شوي دي نو له ډېرې ناپوهۍ او عناد نه وایي چې د څه څیز اراده کړې الله په دې مثال سره. ګمراه کوي په دې مثال سره ډېر خلک او سمه لار ښیي، یعنی د حق لاره په دې سره ډېرو خلکو ته. تفسیر: یعنی مومنان داسې مثالونه حق او مفید ګڼي او کافران د حقارت په ډول وایي چې له داسې حقیرو او سپکو مثالونو څخه الله تعالی څه مطلب او اراده لري. ځواب ورکول کیږي چې دغه کلام له سره تر پایه پورې هدایت دی، خو د دې د نه اورېدلو څخه ډېر خلک د ګمراهۍ په کنده کې لویږي او ډېر خلک د هغه په مرسته د هدایت په سمه لار درومي، یعنی دې څخه د حق د طرفدارانو او د باطل د هواخواهانو پوره تمیز، بیلوالی او جلاوالی مقصود دی چې هغه خورا مفید او ضروري شی دی. ومن الله توفیق. ګرانو دوستانو، د تاسو نه هیله لرم چې د موږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.